بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات یو رسیږي. اوس بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جام پر خپل تنو باندې ولرئ. قدرمن لیدونکو زموږ مبحث بیا هم د 11 ټولګي ریاضي ده او په دې لړ کې نن زده کوونکو تاسو ولرله چې کله بیا هم یو مخروط د یو مساوي په واسطه باندې داسې قطع شي چې زاویه قایمه جوړه نه کړي بلکې زاویه چې په نظر کې نیول شوې ده حادث په توګه باندې او همدې ترتیب باندې شکل یې مایل وي نو لاسته راغل شوی شکل د مخروطي مقاطعو له جملې څخه عبارت و د الپس یا بیضوي څخه. وروسته د هغې څخه مو زده کوونکو د الپس یا بیضوي په لړ کې ولوسته. کله چې مې غوښته تاسو ته په تصویر کې یا هم زده کوونکو په رسم کې تاسو ته په بارز ډول باندې ښکاره یا هم اشکاره کړم تاسو ته وویل شول چې د هغو ټکو هندسي محل یا مجموعه ده چې له دوه ثابتو نقطو یا هم دوه ځای پر ځای ټکو څخه مساوي فاصله ولري. همدې ترتیب باندې دوه ځای پر ځای ټکو ته محراقونه ویلي او همدې ترتیب باندې تاسو ولیدل چې موږ د الپس یا هم بیضوي په لړ کې ټول هغه موارد چې موږ نن غواړو په عملي ډول باندې په معادلو کې او وروسته په مثالونو کې عملي کړو دغه موارد ته موږ اشاره وکړه. د هغه له جملې څخه د الپس راسونه وو همدې ترتیب باندې لوی قطر وو کبیر قطر صغیر قطر د دوی اوږدوالی و. همدې ترتیب باندې دوی ته ورته هغه موارد و چې موږ ولوستل خو دا چې ټول اجزاوې موږ څنګه کولی شو خلاصه کړو او بیا هم ترې یادوري وکړو. لومړی به معادله ولولو وروسته د هغه څخه به په د معادلو په اساس باندې مثالونه وکاروو. ښایي زموږ نننی مبحث د بیضوي معادله ده. دغه مبحث د 11 ټولګي ریاضي ډسکرپشن ته په مراجعې سره کوښښ وکړئ ډاونلوډ یې کړئ. یو 9 مې نه تر 12 پورې پاڼه راوباستئ. زه غواړم تاسو ته د بیضوي معادلې تشریح او توضیح کړم. نو زده کوونکو په دې لړ کې راځئ چې د بیضوي معادله څه شی ده. لومړنی زده کوونکو که چېرته په یو بیضوي کې د بیضوي محراقونه د اکس پر محور باندې پراته وي زده کوونکو دا په یاد ولرئ چې پراته وي یعنی موازي شی نه دي صرف پراته دي. په دې حال کې یعنی اچ او کا صفر دی. اچ او کا زده کوونکو دې ناحیې کې وایي چې صفر دی یا هم محراقونه پراته دي د څه شي د اکس پر محور باندې. ښایي په دې لړ کې چې کله اچ او کا صفر شول محراقونه د اکس پر محور باندې پراته شول نو تاسې لومړی اکس مربع پر ا مربع مثبت وای مربع پر بي مربع مساوي په یو. دا په یاد ولرئ زده کوونکو چې عین شی رابطې موږ هایپربولا کې هم لرو خو زه د همدا اوسه نه تاسو ته وایم چې رابطو ته پام وکړئ چې بیضوي یا الپس په خپل منځ کې علامه د جمع لري. د څه شي جمع لري نو جمع هیر نه کړئ او هایپربولا تفریق لري. په دې نښې کې اشاره شوې ده وایي په الپس یا بیضوي کې همیشه ا د بي څخه لویه وي. دا همیشه ټولې الپس کې په پام کې ونیسئ. خو که چېرته د بیضوي محراقونه د وای په محور باندې پراته وي دا ځل ا بیا د وای سره راځي چون د ناحیې کې د اکس په محور باندې پراته وو ا د بي نه لویه وه نو زده کوونکو چون ا د بي نه لویه ده هغه لویترین اوږدوالی راځي د اکس سره چون محراقونه د اکس په محور باندې پراته دي او دې ناحیې کې چون د وای په محور باندې پراته دي دغه لویترین اوږدوالی راځي د وای په محور سره. ښایي دا ځل ا مربع د وای مربع د لاندې راځي. دغه ناحیه به زه تاسو ته هایلایټ ډول باندې ولیکم تر څو تاسې په عملي بڼه باندې وپوهیږئ. یعنی وای مربع لیکم چون د وای دا ځل څه دي بیضوي محراقونه د وای په محور پراته دي. موږ ولوستل هر هغه څه شی چې لوی وي او په هماغه محور باندې محراقونه پراته وي د هماغه محور د لاندې لیکل کېږي ا مربع مثبت دا ځل اکس مربع زده کوونکو دویم راځي چون د محراقونه د اکس په محور پراته نه دي. بي مربع مساوي په یو. تاسې زده کوونکو دغه رابطه بیا هم د بیضوي لپاره حفظ کړئ. د بیضوي محراقونو کله چې د وای په محور باندې پراته وي دغه رابطه په پام کې ونیسئ. همیشه په یاد ولرئ چې ا د بي څخه لویه وي په بیضوي کې. مثال په لور باندې څو مثال یې کاروو. دا ځل یې ویلي وای که چېرته د وای په محور باندې د بیضوي اوږد قطر اوږدوالی د زده کوونکو د وای پر محور باندې دا ځل یعنې ا زبر مساوي شي په څو باندې اوږد قطر ا زبر مساوي ده په شپږو باندې. همدې ترتیب باندې ویلي او لنډ قطر اوږدوالی یعنې بي زبر مساوي وي دا ځل بي زبر مساوي وي په
په څلورو باندې وای تاسې معادله تشکیله کړئ. معادله زده کوونکو تشکیلوو، ګورو چې کوم یو د دوی دواړو معادلو څخه راځي. په داسې حال کې چې ویلي دي چې که چېرته د وای پر محور باندې د بیضوي اوږد قطر یعنې اوږد قطر یې د وای په محور باندې ده. ښایي زده کوونکو موږ د اوږد قطر د اوږدوالي لپاره داسې فورمول درلوده ای زبر مساوي په 2 چون ای زبر یې راکړی د 6 مساوي کېږي په 2 باندې یا 2 2 3 2 6 یا هم اطراف تقسیم د 2 وکومه. د ناحیې کې که چېرته زه ووایم چې 2 د 2 سره ځي یا 2 2 3 2 6 کېږي ای قیمت اخلي مساوي په 3 باندې. د ای قیمت پیدا شو. ګورو چې بي د ای څخه کمیږي یا زیاتېږي. موږ د بي زبر لپاره هم فورمول درلوده چې مساوي کېږي په 2 بي باندې. ښایي بي زبر په ځای باندې 4 لرم مساوي کېږي په 2 بي باندې اطراف تقسیم د 2 کومه اطراف تقسیم د 2 کومه کېږي 2 له 2 سره ځي یا 2 2 2 2 4 کېږي. د بي قیمت دې ناحیې کې مساوي شو په 2 باندې. څو باندې 2 باندې. له دې نه معلومیږي چې د بي مقدار د ای نه کم شو. ښایي دې ناحیې کې موږ ته اشاره کړې ده چې که چېرته د وای پر محور باندې د بیضوي اوږد قطر یعنې پروت وي. د وای په محور باندې موږ رابطه درلوده چې ښایي ای دا ځل څو شوه 3 شوه د بي نه بیا هم لویه شوه. ښایي د وای په محور باندې هم محراقونه پراته دي. رابطه یې لیکم چې وای مربع پر ای مربع وه چون ای مربع غټه ده د هغه محور سره راځي چې محراقونه په هغه محور باندې پراته وي. جمع اکس مربع پر بي مربع مساوي په 1. دغه ناحیې کې وای مربع پر ځای باندې زده کوونکو لیکمه. وای مربع په خپله باندې ای مربع پر ځای باندې زده کوونکو لیکم چې 3 مربع 3 چې مربع شي 9 کېږي. جمع اکس مربع په خپله بي مربع پر ځای باندې هم 4 لیکم. بي په ځای باندې 2 چې مربع یې کم 4 کېږي. دا ناحیه مساوي کېږي په 1 باندې. معادله یې هم ما تشکیله کړه. بله زده کوونکو عینا یو ډول بل مثال هم همدې ناحیې کې له دې ناحیې څخه راغلی ده. خو زه غواړم دغه مثال تاسو ته کار نه کړم بلکې داسې یو مثال کار کړم چې تاسو ته یې تقریبا معادله درکړې ده اجزاوې په لاس راوړئ. ښایي دا ناحیه زده کوونکو هیلهمند یم په دې مثال باندې پوه شوي اوسېږئ. د بل مثال په لور باندې ځو زموږ ملتیا وکړئ. زده کوونکو که چېرته تاسې دغه ناحیه حل تاسو د خپل شارټ نوټ کتابچو کې اخلئ دغه رابطې او دغه ناحیه مثال مختصر حل تاسې کولی شئ واخلئ. نو بل مثال هم زده کوونکو 3م مثال ده. 2م مثال د دې مثال په تعقیب سره عین شی ده. قدرمن لیدونکو دې ناحیې کې راځئ چې ووایو داسې بیضوي ګراف یې رسم کړئ. د ګراف نه زده کوونکو موږ تېرېږو دې ناحیې کې زاویې پیدا کوو چې 4 اکس مربع مثبت وای مربع مساوي په 14 وي. د راسونو او محراقونو مختصات یې پیدا کړئ. لومړی زه دې ناحیې کې معادله لیکم. 4 اکس مربع لیکم چې 4 اکس مربع څلور اکس مربع مثبت وای مربع مثبت وای مربع مساوي کېږي پر 14 باندې دې ناحیه کې. چون موږ ټولو معادلو کې د مساواتو دا ناحیه یو لوستلې ده. دې ناحیه کې هم کوشش کومه. موږ ته یې ویلي زده کوونکو څه شی په لاس راوړئ. تاسې په دې ناحیه کې راسونه او محراقونو مختصات په لاس راوړئ. یعنې زده کوونکو ای زبر په لاس راوړئ. بي زبر په لاس راوړئ. همدې ترتیب باندې اف زبر په لاس باندې راوړئ. موږ به زده کوونکو سی عین المرکزیت هم پیدا کړو. ښایي زده کوونکو دې ناحیې کې عین المرکزیت هم موږ په ای باندې ښودو. د سی په اساس باندې مو پیدا کوو. ښایي زده کوونکو د دې ناحیې کې اطراف تقسیم د 14 وکوم. لیکم چې 4 اکس مربع مثبت وای مربع مساوي په 14. که چېرته اطراف تقسیم د 14 وشي ټول حدونه تقسیم د 14 کېږي. دا ځل تر حد ممکنه پورې اختصار ترسره کوو. 14 د 14 سره ځي. 14 دې ناحیې کې نه اختصاریږي بلکې په خپله پاتې کېږي چون صورت کې څه شی نشته. یو 4 4 4 4 14. ښایي رابطه تقریبا دا شکل نیسي چې اکس مربع پر 4 مثبت وای مربع پر 14 مساوي کېږي په 1. دا ناحیه مې یو ته تبدیله کړه. دا ناحیه کې زده کوونکو ګورو چې کومه ای ده کومه بي ده. موږ ویلې په بیضوي کې ای د بي څخه لویه ده. ښایي چې کله ای د بي څخه لویه وه ښایي محور محرقي هم په هماغه محور باندې پروت ده چې د هغې لاندې ای وي یا هم لویترین عدد موجود وي. ښایي لیکم چې ای مربع دا ځل 14 ده. ای مساوي کېږي مثبت منفي 4.
بی مربع مساوي کیږي پر 4 باندې بی مساوي کیږي مثبت منفي 2. په دې شکل باندې لاسته راځي. ښایي موږ ته یې ویلي وای تاسو ای زبر جوړ کړئ. ښایي ای زبر دپاره داسې کوم ای دا ځل ګورم چې ای د کوم محور سره راغلی. تاسې پوهېږئ چې اول د اچ یا هم د اکس موقعیت ده بیا د وای موقعیت ده. ښایي زه زده کوونکو اچ مثبت منفي ای کامه که لیکم. کله چې ای زبر غواړم پیدا کړم د ای دپاره مثبت د ای زبر دپاره منفي. دا زده کوونکو هغه صورت کې کوم چې کله ای د اکس محور سره راشي چون دې ناحیې کې ای د وای محور سره راغلی دغه ناحیه به زه ای زبر لپاره یا هم راسونو لپاره ولیکم چې ای زبر دا ځل زده کوونکو مساوي کیږي اچ جدا که مثبت منفي ای. په دې شکل باندې ښایي ای دپاره لیکم چون اچ موږ نه لرو موږ وویلې چې که څه شی دی 0 دی. دې ناحیې کې ما تاسو ته لیکلي وو چې اچ مساوي که مساوي دې ناحیې کې 0 دی نو ځکه محور محرقي پروت ده موازي یا منطبق څه شی دې ناحیې کې موازي څه شی نه ده. دې ناحیې کې زده کوم پرې پروت ده یا هم منطبق حالت موږ ورته وایو. ښایي اچ چې جدا وي دا ناحیه 0 کیږي که هم 0 ده. ای دپاره مثبت ای قیمت مو لاسته راغی چې مثبت 4 او ای زبر دپاره هم 0 منفي 4. همدې ترتیب باندې د بي دپاره هم دا ځل لیکمه چې مثبت 2 او منفي 2. بي زبر منفي 2 او 0. زده کوونکو د دې دپاره مې د اکس په محور کې ولیکل چې د اکس تر محور د لاندې بي راغلی ده او د دې دپاره مې لومړی مثبت ولیکل چې بي ده بي زبر مې هم منفي ورته ولیکه. ورسره زده کوونکو مونږ د محرقونو او همدې ترتیب باندې دې ځای کې د محرقونو او راسونو ترمنځ رابطه درلوده چې سی مربع مساوي کیږي ای مربع منفي بي مربع. سی پیدا کوم او محرقونو مختصات هم لاسته راوړم. ښایي دغه ناحیه سی مربع مساوي کیږي ای مربع قیمت زما څو شو دې ناحیې کې ای مربع قیمت زما 14 و 14 منفي بي مربع قیمت 4 و سی مساوي کیږي 12 پاتې کیږي 12 مکمل جذر زده کوونکو 2 ضرب جذر 3 کیږي مثبت منفي 2 ضرب جذر 3. یا هم زده کوونکو کامل ډول باندې تاسې 12 لیکلی شئ. ښایي اف زبر دپاره لیکم اف زبر عیناً زده کوونکو د ای په شان جوړیږي. ای چې د کوم محور سره راغلی وي همدې ترتیب باندې ښایي سی هم په اف ناحیه کې اما ډول باندې لکه دې ناحیه کې ای چې دا د وای محور سره راغلی. ښایي د اف زبر دپاره زه سی یو ځای کومه د کا سره یعنې 0 دغه ناحیه کې اچ جدا که مثبت منفي سی. په دې شکل باندې ښایي اف لیکم دې ناحیه کې چون زموږ اچ او که 0 وه دا ناحیه 0 ده مثبت سی مې څو ده مثبت 12 مثبت جذر 12 کیږي او اف زبر مې هم دا ناحیه 0 منفي جذر 12. په دې شکل باندې دا محرقونو مختصات شول. قدرمن لیدونکو په همدې ناحیه کې موږ د مختصات پیدا کړل د څه شي بله زده کوونکو موږ اف زبر ای زبر او بي بي زبر راسونو مختصات موږ پیدا کړ. ورسره وروسته سی یا هم د الیپس یا بیضوي د عمومي معادلې څخه یا اساسي رابطې څخه موږ استفاده وکړه. په همدې ترتیب باندې معادله مو معیاري کړله. دا زده کوونکو بیا هم موږ دغه مبحث راتلونکي درسونو کې بیضوي بیا هم تر مطالعې لاندې نیسو ځکه چې موږ وکولی شو تر څو یوه معادله د بیضوي لومړی د عمومي شکل نه موږ په معیاري شکل باندې تبدیل کړو. عمومي حالت څه شی ده موږ کومه رابطه باید په پام کې ونیسو کوم شرط تر څو وپېژنو چې معادله د بیضوي ده. ښایي زده کوونکو دې ناحیې کې تمرین سوالونه مې کورنۍ دنده تر بیا دمه ښې چارې ولرئ. الله په امان.